الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د نن ورځې د درس اولنۍ موضوع په اسلام کې د اخلاق و مقام، په اسلام کې د اخلاق و اهمیت ارزښت په دې رابطه خبره ده. نو اولنۍ مسله پکې دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه الله تعالی د پیغمبر په توګه ځکه رالیږلی یم چې خلکو ته ښه اخلاق تکمیل کړم، ښه اخلاق بشپړ کړم، خلکو ته وښایم چې دا ښه اخلاق دي او دا بد اخلاق دي او دواړه ورته واضح کړم. دا د مسلمانانو عقیده ده چې بهترین د مخلوقاتو او بهترین د بشر هغه جناب محمد علیه الصلاة والسلام ده. نو کوم کار چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې کار ترسره کېدلو لپاره رالیږل شوی اوسیږي او د همدې په خاطر باندې الله تعالی پیغمبر کړي اوسیږي چې دغه کار سرته ورسوئ. د دې نه معلومیږي چې هغه ډېر مهم کار دی. هغه مهم کار څه ده؟ هغه مسلمانانو ته د ښو اخلاقو ښودل، مسلمانانو ته د بد اخلاقو ښودل او علاوه له دې نه مسلمانانو ته د ښو اخلاقو بشپړول ښیي چې دغه اخلاق ښه اخلاق دي او مکمل ښه اخلاق هغه تکمیل کړي، هغه بشپړ کړي تر هغې پورې چې انسانان په خپل ژوند کې عملي کړي. او همدارنګه بد اخلاق هم ورته وښیي، مسلمانانو ته وایي چې ګورئ دغه اخلاق بد اخلاق دي، ځایونه ترېنه وساتئ، او دغه اخلاق ښه اخلاق دي، ده باندې عمل وکړئ. نو دا په خپل ذات کې د اخلاقو په اهمیت او ارزښت باندې دلالت کوي چې کوم کار چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه د سرته رسولو په خاطر باندې رالیږل شوی دی، هغه ډېر ستر کار دی، هغه ډېر لوی کار دی. هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو د تکمیلولو په خاطر، د اخلاقو د بشپړولو په خاطر باندې او بشر ته د اخلاقو د ښودلو په خاطر باندې رالیږل شوی. ښه اخلاق یې ورته ښودلي او بد اخلاق، او بیا دا امر هم کړی ده چې دا ښه اخلاق خپل کړئ او دغه بدو اخلاقو نه ځان وسپارئ. دا د اخلاقو د مقام اولنۍ ماده شوه چې خپله د نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث شریف په اساس باندې خپل اخلاق په خپل ذات کې ډېر لوی مقام، لوی منزلت او ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري په اسلامي شریعت کې. علاوه له دې نه بل حدیث شریف کې داسې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راځي، ورته وایي چې یا رسول الله ما الدین. خپله دا د اسلام دین څه شی دی؟ اسلام دین څه شي ته ویل کېږي؟ دا د اسلام دین او خبر اورېدل کېږي چې د اسلام مقدس دین دی، د اسلام سپېڅلی دین دی. خپله دا د اسلام دین څه شي ته وایي؟ نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي. نو رسول علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې الدین حسن الخلق. دین د اسلام مقدس دین خو اخلاقو ته وایي. د دې نه دا معلومه شوه چې ښه اخلاق دا د اسلام دین تشکیلوي. نو که چیرې یو څوک د ښو اخلاقو نه برخمن نه اوسېږي، یو چا کې ښه اخلاق نه اوسېږي، په حقیقت کې دې کې دین نشته. علاوه له دې موږ او تاسو ایمان و عقیده چې نبی علیه الصلاة والسلام بهترین د بشر ده، بهترین د مخلوقاتو ده، او څه محاسن چې ټول په نبی علیه الصلاة والسلام کې و، څه ښه اخلاق چې هغه ټول نبی علیه الصلاة والسلام کې موجود و. خو بیا به هم نبی علیه الصلاة والسلام به دا خبره کوله، دا دعا به یې کوله چې اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي. ای الله تعالی زما څیره او زما قواره او زما صورت او زما شکل د ډېر ښایسته جوړ کړی، زما اخلاق هم ښه کړه. د نه دا معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره له دې نه چې د ښو اخلاقو خاوند و، ټول ښه اخلاق په نبی علیه الصلاة والسلام کې موجود و، بیا هم د الله تعالی نه غوښتنه کوله چې الله تعالی زما اخلاق نور هم ښه کړي. د دې نه دا معلومیږي چې هر مسلمان باید کوشش وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث باندې اقتدا وکړي، ولو که د ښو اخلاقو نه برخمن اوسېږي، بیا هم کوشش وکړي چې اخلاق یې نور هم ښه شي. البته هغه دعا چې ما مخکې ویلې دغه د آینې د کتلو دعا ده. سړی چې آینه کې ګوري نو باید مسنونه طریقه دا ده او مستحبه طریقه دا ده چې سړی باید دغه دعا ووایي چې اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي. ای الله تعالی تا زه ډېر ښایسته صورت باندې پیدا کړی یم، پوز او سترګې او غوږونه، ښایسته اندام دې را کړی، زما اخلاق هم ښه کړه. نو د نه دا معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام د کوم شي
د کوم شي د زیادت دعا کړې هغه شی مهم شی اوسیږي، هغه د ډېر اهمیت خاوند اوسیږي او هغه ډېر ارزښت خاوند اوسیږي. نو ځکه نبي علیه الصلاة وسلام به د اخلاقو د لا ښه کېدلو دعاګانې کولې. نو هر مسلمان باید په دې حالو ځلو کې اوسیږي چې هغه هم ولو که د ښو اخلاقو خاوند اوسیږي، لا زیات کوشش وکړي او لا زیات هلې ځلې وکړي چې اخلاق یې نور هم ښه شي. علاوه له دې نه نبي علیه الصلاة وسلام په صفت کې په قرآن کریم کې ذکر شوي چې وانک لعلی خلق عظیم، محمد علیه الصلاة وسلام ته ډېر عظیم خلق خاوند دی، ته ډېر لوی خلق خاوند دی. نو دنه یو شی چې نبي علیه الصلاة وسلام په قرآن کریم کې په هغه په کوم شي باندې ستایل کېږي هغه واقعا ډېر اهمیت او ارزښت وړ اوسیږي. نو ځکه دنه دا معلومه شوه چې الله تعالی نبي علیه الصلاة وسلام ته وایي چې نبي علیه الصلاة وسلام ته د ډېر زیات لوی خلق ده، ډېر عظیم خلق خاوند دی. دنه دا معلومه شوه چې اخلاق په اسلام کې غټ مقام لري او غټ منزلت او زیات ارزښت لري. همدارنګه نبی علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وشوه، سئل رسول علیه الصلاة وسلام ای المؤمنین اکمل ایمانا، د نبی علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وشوه چې په مؤمنانو کې د مکمل ایمان خاوند څوک ده؟ دې دنیا کې خو هر سړی دعوه کوي چې زما ایمان ښه ایمان ده او زما عقیده ډېره قوي ده. نو د نبی علیه الصلاة وسلام یو صحابي پوښتنه کوي چې د الله تعالی رسول هر سړی وایي چې زه د پوخ ایمان خاوند یم او زه د کلکې عقیدې او د بشپړ ایمان خاوند یم. نو ته موږ ته جواب راکړه چې په مسلمانانو کې د ټولو نه د مکمل ایمان خاوند، د بشپړ ایمان خاوند او د ښه ایمان خاوند څوک ده؟ نبی علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي احسنهم خلقا، مسلمانانو کې د مکمل ایمان خاوند هغه څوک ده چې په دې ټولو کې هغه د ښو اخلاقو خاوند اوسیږي. ډېر خلک د ښو اخلاقو خاوندان اوسیږي، خو د چا چې اخلاق د ټولو نه ښه اوسیږي هغه بیا د مکمل ایمان خاوند ده. نو دنه دا معلومه شوه چې اخلاق په اسلام کې غټ اهمیت او ارزښت لري. که څوک غواړي چې د مکمل ایمان خاوند شي هغه باید د مکملو اخلاقو خاوند اوسیږي. علاوه له دې نه نبي علیه الصلاة وسلام یو وخت صحابه کرامو سره ناست ده او ډېر صحابه کرام ناست دي. نو مهرباني وکړه چې الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم مني مجلسا یوم القیامه، ای صحابه کرامو زه تاسو ته داسې یو څوک ونه ښیم چې د قیامت په ورځ باندې به ماته ډېر زیات ګران اوسیږي، ماته به ډېر زیات محبوب اوسیږي او بل ماته به د قیامت په ورځ باندې ډېر نږدې ناست اوسیږي. نو زه تاسو ته دغسې یو څوک ونه ښیم. نو اعادها مرتين او ثلاثا، هغه راوي وایي چې نبي علیه الصلاة وسلام دا خبره 2 ځلې وکړله یا 3 ځلې وکړله. دا ډېره غټه خبره ده چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي صحابه کرامو په محضر کې د هغوی په حضور کې فرمایي چې آیا زه تاسو ته دغسې یو څوک ونه ښیم چې د قیامت په ورځ باندې ماته ډېر زیات محبوب اوسیږي، ماته ډېر د حد نه زیات ګران اوسیږي او ماته د قیامت په ورځ باندې ډېر زیات نږدې ناست اوسیږي. نو صحابه کرامو مهرباني وکړه قالوا بلا، صحابه کرام وویل چې ووایه د الله تعالی رسوله، قالوا بلا یا رسول الله، ای د الله تعالی رسوله دغه شخص موږ ته وښیه، دا خو ډېر عظیم شخص ده او دا خو ډېر بختور شخص ده چې د قیامت په ورځ تا ته د هر چا نه نږدې ناست اوسیږي او تا ته د قیامت په ورځ باندې د هر چا نه ګران اوسیږي. نو دا شخص به څوک اوسیږي؟ نو رسول علیه الصلاة وسلام ورته مهرباني وکړله چې احسنکم اخلاقا، په تاسو کې هغه څوک چې د ډېرو زیاتو د ښو اخلاقو خاوند اوسیږي هغه به دغه صفت نه برخمن اوسیږي چې د قیامت په ورځ به یې ما خوا کې ناست اوسیږي او ماته به د هر چا نه ګران اوسیږي. دنه دا معلومه شوه که سړی غواړي چې دنیا او د آخرت سعادت خپل شي او که سړی غواړي چې دنیا او آخرت فوز او فلاح او کامیابی په نصیب شي، نو یوازینۍ لاره یې همدغه ده چې هغه په خپلو اخلاقو کې ښه کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي چې د خپلو د ښو اخلاقو نه برخمن شي. دا و د اخلاقو د مقام، منزلت، اهمیت او ارزښت خبرې چې په اسلامي شریعت کې درلودلې دا ډېرې اهمې خبرې وې. دلته یو سوال پیدا کېږي چې اخلاقو په اسلام کې ډېر غټ مقام حاصل کړ. نبي علیه الصلاة وسلام ورته دغسې د ښو اخلاقو خاوند ته دغسې یو مقام و منزلت ورکړه چې د قیامت په ورځ به د دپاره ډېر د هر چا نه نږدې اوسیږي او د هر چا نه به ډېر زیات ورته ګران اوسیږي. د دنیا کې که اوس موږ او تاسې ګورو یو سړی داسې اوسیږي چې رئیس جمهور د دنیا بادشاه ده،
یو سړی وایي چې زه د رئیس جمهور سره نږدې د هغه د کور مخ خوا کې باید زما کور اوسېږي، د رئیس جمهور سره باید زه نږدې ناست یم همیش دپاره. زه فکر کوم دا سړی خلک به وایي چې یاره دا سړی څومره د دنیا لحاظه په اصطلاح کامیابه سړی ده چې رئیس جمهور سره کور هم نږدې ده او رئیس جمهور په مجلس کې ټوله نږدې سړی چې رئیس جمهور ته نږدې ده دا ورسره ناست اوسېږي. نو خامخا دغه سړی ډېر کامیابه سړی خلکو ته ښکاري. نو د قیامت په ورځ باندې هغه څوک چې نبي علیه الصلاة والسلام ته نږدې اوسېږي، کور یې نږدې اوسېږي د نبي علیه الصلاة والسلام سره او ناست یې د نبي علیه السلام سره نږدې اوسېږي او بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته ګران اوسېږي. اوس موږ او تاسو چیرې موږ او تاسو داسې فرض کړو چې زموږ رئیس جمهور ده، یو سړی وایي چې په خپله رئیس جمهور د یو چا په رابطه وایي چې زما په دې رعیت کې یوازینی سړی دغه راباندې ډېر ګران ده، خلک به وایي چې یاره دا سړی څومره په اصطلاح بختور سړی ده چې د وخت رئیس جمهور باندې خپله د وخت رئیس جمهور داسې یو خبره کوي چې په دې ټول رعیت کې زما په دې ټول هیواد او ملک کې دغه سړی را باندې ټولو خلکو نه ګران ده. نو خلک به دغه سړی به څومره خپله ور باندې افتخار کوي او څومره به خلک د دې قدر و عزت کوي چې دا رئیس جمهور ته ډېر ګران ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته سړی د ښو اخلاقو په وجه باندې ګرانېږي او نبي علیه الصلاة والسلام سره په مینه او محبت پیدا کېږي. نو خامخا دغسې یو سوال پیدا کېږي چې یاره دا سړی څنګه د ښو اخلاقو نه دغه ښه اخلاق خپله سړی کولی شي ښه اخلاق چې ځان کې پیدا کړي او که خپله پیدایشي دي دا یو سوال پیدا کېږي. ځکه چې دلته موږ چې ګورو ځینې کسان د ښو اخلاقو سره په همداسې ذاتاً پیدا شوي اوسېږي چې دا خبره موږ هغه د اخلاقو په تعریف کې دا خبره موږ اول نه وکړله. نو د ځینو کسانو په زړه کې دا خبره ګرځي چې دا خو دومره غټ مقام ښه اخلاق چې لري نو دغه ښه اخلاق دا ذاتي اوسېږي او که سړی کولی شي چې خپله حاصل کړي او خپله خواري وکړي او ممارست وکړي او سعی او تلاش او کوشش وکړي حاصلولی شي. نو دغسې یو سوال پیدا کېږي. نو علماو په دې رابطه اتفاق کړی دی. علما ویلي چې اخلاق هم ذاتي دي او هم کسبي دي. ځینو خلکو سره اخلاق ذاتي الله تعالی پیدا کړي دي. ځینې کسان چې پیدا شي لکه څرنګه چې دا زموږ ظاهري اندامونه د لاس او پښې او سترګې او غوږونه دا شیان دي، همدارنګه ځینو خلکو سره اخلاق هم پیدا کېږي. لکه چې یو په دې رابطه یو حدیث شریف داسې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام ته یو ځل د عبدالقیس د قبیلې مشران راغله. د عبدالقیس د قبیلې مشران راغله او ورته یې عرض وکړه چې د الله تعالی رسوله د عبدالقیس د قبیلې مشران راغله او نبي علیه الصلاة والسلام د عبدالقیس د قبیلې مشران راغله او نبي علیه الصلاة والسلام د قبیلې مشر ته وویل چې تا کې دوه صفتونه دي چې د الله تعالی او د هغه د رسول ډېر خوښ دي. د عبدالقیس د قبیلې مشران نبي علیه الصلاة والسلام ته راغله او ورته یې وویلې د عبدالقیس قبیله د نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی. د عبدالقیس د قبیلې مشر ده ته نبي علیه الصلاة والسلام مهرباني وکړه، ورته ویې فرمیل چې په تا کې دوه صفتونه دي چې د الله تعالی ډېر زیات خوښ دي. نو هغه ترنه پوښتنه وکړه چې کوم صفتونه دی د الله تعالی رسول نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې یو صفت الحلم ده، حلم ده، او دویم صفت عناد ده. عناد دا معنا چې یو کار سړی کوي ډېر ښه په تدبیر سره یې کوي، ډېر ښه په غور سره یې کوي. نو دغه دوه صفتونه دي چې تا کې شته او د الله تعالی ډېر زیات خوښیږي. نو هغه پوښتنه وکړله چې د الله تعالی رسوله دغه دوه صفتونه ما ځان کې پیدا کړي دي او که الله تعالی زه چې پیدا کړی یم دغه دوه صفتونه ما کې پیدا شوي، ما ځان کې پیدا کړي په خپل تپه تلاش کې دا دوه صفتونه چې یو حلم شو او بل عناد ته، یعنی یو کار ښه په تدبیر سره کول، ښه په غور په سوچ سره کول او په کارونو کې بې ځایه بیړه کول نه کول، دې ته عناد وایي. نو دا ما ځان ته خپل تپه تلاش باندې پیدا کړي او که ما کې الله تعالی د اول نه پیدا کړي دي. نو الله تعالی نبي علیه السلام ورته فرمایي بل الله جبلک علیهما، نه ته چې پیدا شوی الله تعالی دغه دوه صفتونه چې ته ډېر حلیم و بردبار سړی، ډېر حوصله ناک سړی، موږ تاسو حلیم بردبار حوصله ناک دغه سړي ته وایي.
دغه دوه صفتونه تا کې د اول نه پیدا شوي دي او ذاتا پیدا شوي، دا تا خپل حاصله کړي نه دي. بیا هغه ورته وایي چې الحمدلله الذي جبلني على خلقین یحبهم الله ورسوله. ثنا او صفت هغه الله تعالی لره دی چې زه د دوو داسې صفتونو سره پیدا کړی یم، د دوو داسې خصلتونو سره پیدا کړی یم چې د الله تعالی او د هغه د رسول خوښ ده. نو د دې حدیث نه خو داسې معلومه شوه چې اخلاقو سره ځینې کسان ذاتي پیدا شي اوسېږي، لکه د عبدالقیس د قبیلې مشر چې د هغه دوو خلقونو سره ذاتي پیدا شوی او فطرتا پیدا شوی او هغه سره د هغه د پیدایښت سره جوخو سره پیدا شوی. ښه نو خو سړی خو نشي کولی، مثلا یو سړی یو غوږ لري خو دوه کولی نشي، نو دا خو ذاتي غوندې صفت شو. نو د نه دا معلومه شوه چې باید یو شی چې سړي سره ذاتي پیدا شي اوسېږي، انسان باید په هغه باندې مکلف نشي. خو بیا علما د دې جواب داسې کوي چې نه، الله تعالی په قرآن کریم کې، نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو کې انسانان په دې باندې مکلف کړي چې ښه اخلاق باید خپل کړي او د بدو اخلاقو نه ځان وژغوري. نو که چیرې دا د انسان په وسه کې نه وای چې ښه اخلاق خپلولی نه شو او د بدو اخلاقو نه ځان ژغورلی نه شو، بیا الله تعالی انسان په دې باندې نه مکلفول، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی انسان په هغه شي باندې نه مکلفوي چې هغه د وسې نه پورته اوسېږي. نو دا چې انسانان په دې باندې مکلف شوي دي، مسلمانان په دې باندې مکلف شوي چې ښه اخلاق خپل کړي او د بدو اخلاقو نه ځان وژغوري، د نه معلومیږي چې اخلاق نه دي، دا ټول ذاتي نه دي، ځینې کسبي دي او ځینې زیاتي دي. ذاتي دا معنا ما مخکې عرض وکړو چې انسان سره ذاتاً چې انسان پیدایش وشي متصلا د هماغسې اخلاق سره، دا ځینې کسانو سره، خو ځینې کسانو سره اخلاق ذاتي نه اوسېږي، بیا وروسته په ممارست او تمرین او تدریب باندې چې ډېره خواري وکړي او حال ځلې او اخلاص دغه وکړي، منډه ووهي، بیا بعد هغه نه د ښو اخلاقو نه برخمن شي. تر دې پورې زمونږ دغه دوه موضوعات ختم شو. اوس لازم د اسلامي اخلاقو اساسات، خپل دغه اسلامي اخلاقو اساسات کوم دي، کوم مبانی دي، اسلامي اساسات په کوم شي باندې ولاړ ده، په دې رابطه موږ اوس خبره کوو. اولنی اساس د اسلامي اخلاقو دا ده چې د اسلامي اخلاقو اساس د اسلامي اخلاقو اولنی اساس دا ده چې مصدر واحده. د اسلامي اخلاق د اساساتو له جملې نه، مبانیو له جملې نه او د ځانګړتیاو له جملې نه یو دا ده چې مصدر واحده. موږ مخکې هغه د اسلامي اخلاقو د مأخذونو او منابعو په رابطه موږ خبره وکړله چې اسلامي اخلاق یا به د قرآن نه اخیستل شوي اوسېږي، یا به د نبوي احادیثو نه اخیستل شوي، یا به د سالم عقل چې قیاس چې هغه من وجهې نه سنتو ته راجع کېږي، احادیثو ته راجع کېږي او بیا بالاخره وحي ته راجع کېږي، ځکه چې خپله قیاس کول دا د نبي علیه الصلاة والسلام د احادیثو په اساس باندې او د قرآن کریم د نصوصو په اساس باندې دا مسلمانانو باندې ضرور ده چې مثلا په ځینو مسایلو کې چې هغه کې قرآن کریم صراحتا موجود نه اوسېږي، نبوي احادیث موجود نه اوسېږي، بیا قیاس وکړي، یعنی سالم عقل په کار واچي، یو شی واخلي د بل شي سره چې حالت معلوم اوسېږي هغه باندې قیاس کړي او هغه دپاره حکم پیدا کړي. نو اولنی اساس چې اسلامي اخلاق قربانې ولاړ دي هغه څه شی دی؟ هغه وحي ده. دا یو اساس شو. دوهم اساس د اسلامي اخلاقو دا ده چې اسلامي اخلاق د تعمیم نه برخمن دي. د تعمیم نه هدف دا ده چې قرآن کریم کې چې مسلمانان د ښو اخلاقو غوښتنه ترېنه شوې ده، نو درست ښه اخلاق ترېنه غوښتل شوي دي، درست ښه اخلاق ترېنه غوښتل شوي دي او د درستو بدو اخلاقو نه منع کړی. داسې نه دي ویلي چې تاسو دغه ځینې ښه اخلاق خپل کړئ او د ځینو بدو اخلاقو نه ده ځان ځینې ښه اخلاق خپل کړئ او د ځینو ښه اخلاق مه خپلوئ، یا د ځینو بدو اخلاقو نه ځان وساتئ او د ځینو بدو اخلاقو نه ځان ونه ساتئ. نو دنه دا معلومه شوه چې قرآن د نبوي د اسلامي اخلاقو دوهم اساس دا ده چې د تعمیم نه برخمن دی. تعمیم نه هدف دا ده چې مسلمانان په دې باندې مکلف شوي چې ټول ښه اخلاق ځان کې راټول کړي او د ټولو بدو اخلاقو نه ځان وساتي. د موضوع د وضاحت په خاطر باندې الله تعالی په قرآن کریم کې یو قرآني آیت ذکر کړی ده د خبرو کولو په رابطه. فرمایي وقل عبادي
ای نبی علیه الصلاة والسلام زما بندگانو ته وایه. موږ تاسو د الله تعالی بندگان یو. الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته زما بندگانو ته ووایه. بندگان ته څه شی موږ ته وایي الله تعالی؟ یقول التي هي احسن، چې دوی خبرې وکړي په هغه طریقه باندې چې د هغه نه بله ښه طریقه نه اوسېږي. هي احسن، احسن دا صیغه د اسم تفضیل ده. مسلمانانو ته ووایه، ما بندگانو ته ووایه چې دوی هره خبره کوي په هغه طریقه دې کوي چې د هغه نه بله ښه خبره نه اوسېږي. ولې؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، ځکه چې شیطان دښمني اچوي، عداوت اچوي بینهم په مابین د مسلمانانو کې د خبرو کولو په وسیله باندې. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان چې د انسان ښکاره دښمن ده. دلته الله تعالی په قرآن عظیم شان کې مسلمانانو ته امر وکړو، خپلو ټولو بندگانو ته امر وکړو چې دوی خبرې کوي نو په هغه طریقه د خبرې وکړي چې د هغه نه بله ښه طریقه نه اوسېږي. اوس دلته دا خبرې کول، دا ټولې خبرې کول د داسې نه دي چې دوی فقط دغه خبرې په ښه طریقه باندې وکړي او دا خبره د په اصطلاح په ښه طریقه نه کوي. نو ځکه موږ وایو چې اسلامي اخلاق د تعمیم نه برخمن ده. په همدغه قرآني آیت کې ښه خبرې کول دا د الله تعالی امر د خپلو ټولو بندګانو ته یې ویلي چې تاسې کومې خبرې هره خبره کوئ نو په هغه طریقه باندې وکړئ چې د هغه نه ښه طریقه بله نه اوسېږي. نو دا د ده نه دا معلومه شوه چې ټولې خبرې ښودلې، داسې نه دي ویلي چې تاسې ځینې خبرې په هغه طریقه باندې وکړئ چې د هغه نه بله ښه طریقه نه اوسېږي او ځینې خبرې په ښه طریقه باندې مه کوئ. نو دا زموږ د دې خبرې ثبوت شو چې اسلامي اخلاق د تعمیم نه برخمن دي. او بل شی چې د اسلامي اخلاقو د ځانګړتیاو له جملې نه دي او اسلامي اخلاقو مهم اساس ده، هغه دا ده چې اسلامي اخلاق د تفصیل نه برخمن دي. تفصیل نه برخمن دا مطلب ده چې اسلامي اخلاق داسې مجمل نه دي ذکر شوي. د مثال په توګه الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، یو مسلمان د بل مسلمان غیبت نه کوي. دا د غیبت موضوع اوس دا قریبا مجهوله غوندې شوه چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې تاسو یو د بل غیبت مه کوئ. د خپله غیبت کلمه دا یو اجمالي غوندې کلمه شوه چې دا غیبت به څه شي ته وایي. سوال چاته پیدا کیږي چې دا غیبت څه شي ته وایي. الله تعالی خو موږ په قرآن عظیم شان کې موږ ته امر وکړو چې تاسو یو د بل غیبت مه کوئ. نو خپله اوس دا غیبت څه شي ته وایي. دغه کلمه داسې مجمله غوندې معلومه شوه، مجهوله ده، سړی نه پوهېږي چې خپله دا غیبت څه شي ته وایي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې دغه مسلمانانو ته د په خاطر باندې چې دغه موضوع ورته په تفصیل سره بیان کړي او دغه اشکال ترېنه ختم شي، بیا ورته فرمایي چې ذکرک اخاک بما یکرهو. غیبت دې ته وایي چې یو سړی د هغه په غیاب کې، یو سړی موجود نه ده، د هغه په غیاب کې په دغسې یو نوم باندې ذکر کوي او دغسې یو شي باندې ذکر کوي که هغه ورباندې خبر شي خفه کېږي، دې ته غیبت وایي. ته چې یو مسلمان موجود نه اوسېږي، د هغه په غیاب کې د هغه په رابطه یو داسې خبره وکړي څه وخت هغه ستا د خبرې نه خبر شي هغه خفه کېږي، نو دې ته ویلی شي غیبت. دلته اوس یو صحابي ورته عرض کوي چې د الله تعالی رسوله که چیرې دغه یو څوک چې موجود نه اوسېږي موږ د هغه په رابطه خبره کوو نو او هغه ورباندې خفه کېږي که دغه خبره چې موږ کړي دا په هغه کې موجوده اوسېږي، دې ته هم غیبت وایي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته مهرباني وکړله که چیرې پکې موجوده وي دې ته ویلی شي غیبت، او که چیرې موجود نه اوسېږي دې ته ویلی شي بهتان، چې د بهتان جرم بیا د غیبت نه ډېر 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 زیات ده. نو دلته اوس صحابو ته معلوم شو. تر اوسه پورې قرآن کریم کې خو الله تعالی فرمایي چې قرآن کریم کې الله تعالی مهرباني وکړه چې تاسو یو د بل غیبت مه کوئ. همدارنګه په قرآن کریم کې یو آیت کې چې کلمه مجمله ذکر شوې ده، د قرآن کریم بله برخه کې وضاحت بیا شوی ده. همدارنګه په نبي علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ډېر زیات وضاحت د هغه کلمات چې مجمل وو او د هغه د وضاحت په خاطر باندې د هغه تفصیل په خاطر باندې شوي دي. نو امام غزالی رحمت الله علیه د دې قرآني آیاتو د نبوي احادیثو په رڼا کې بیا مهرباني کړې د هر شی تر اوسه په دلته خو ظاهرا داسې معلومیږي چې ذکرک اخاک بما یکره، ته چې یو مسلمان ورور دی
د هغه په غیاب کې په دغه شکل باندې ذکر کې د هغه په رابطه دغسې یوه خبره وکړي چې هغه ورباندې خفه کېږي، نو دا غیبت وایي. نو امام غزالي صاحب وایي چې که چیرې د خبرې نه علاوه تا مثلا اشاره وکړله، د مثال په توګه داسې یو چا په رابطه مثلا یو لاس جګ چې هغه مثلا قد داسې ده، یا مثلا بالکل خبره ونه کړو داسې شکل باندې یو اشاره ورته وکړو، یا مثلا داسې یو شکل باندې چې د هغه پکې هغه ورباندې خفه کېږي، په دغه شکل باندې یادونه وکړو. دغه ټول په شریعت کې لکه څرنګه چې د یو چا په غیاب کې هغه پسې د خبره کول په اصطلاح چې هغه ورباندې خفه کېږي د غیبت په حکم کې شاملیږي او غیبت حسابیږي او حرام ده. همدارنګه داسې یو حرکت، داسې یوه اشاره، دغسې یو شی که هغه چې موږ استعمال کړو هغه ورباندې خبر شي، دا هم د غیبت حکم لري، هغه هم حرام ده. بل مهم شی چې د غیبت په رابطه د اسلامي اخلاقي نظام د اسلامي اخلاقو اساس ده، هغه دا ده چې اسلامي اخلاق د شمول څخه برخمن دي. د شمول څخه برخمن مطلب دا ده چې اسلامي اخلاق دا د انسان د ژوند ټولو برخو ته شاملیږي. تاسو کو نور قوانین وګورئ، که موږ تاسو په دې دنیا کې دا کوم وضعي قوانین دي دا راوګورو، نو محدود مادي دي او د انسان د ژوند د محدودو برخو د تنظیم په خاطر باندې دا مادي جوړې شوي. تاسو وګورئ په دې نړۍ کې دا کوم قوانین چې جوړ شوي دي وضعي قوانین، دوی هم د انسانانو د ژوند د اصلاح په خاطر باندې، سمونې په خاطر باندې مقننین ناس یو قوانین جوړ کړي، خو سره د دومره زیاتو امکاناتو د ژوند ډیره کمه برخه د هغوی د اصلاح لپاره د هغه د جوړولو په خاطر باندې برنامه لري یا قوانین لري او مادې لري. خو اسلام بیا داسې نه ده. اسلام د انساني ژوند د ټولو برخو لپاره، که عقاید دي او که معاملات دي او که عبادات دي، ټول شامل دي. د مثال په توګه سړی چې ویده کېږي په کومه طریقه باندې باید ویده شي؟ که ته مثلا یو د وضعي قانون کې پوښتنه وکړې چې سړی ویده کېږي په کومه طریقه دې ویده شي، وایي څه قسمې چې طبیعت زړه غواړي هماغسې دې ویده شي. خو اسلامي شریعت ورته وایي چې نه، چې ویده کېږي په دغه طریقه باندې، ډوډۍ چې خوري په کومه طریقه، په دغه طریقه باندې، ان تر دې اندازې پورې چې سړی تشناب ته ځي په کومه طریقه باندې. دنه دا معلومه شوه چې اسلامي شریعت بل مهم اساس دا ده چې دا د شمول څخه برخمن ده. د شمول څخه هدف دا شو چې د انسان د ژوند ټولو اړخونو ته شامل نظام ده. داسې نه دي کړي لکه نور قوانینو نه چې مثلا د انسان د ژوند یوه برخه اصلاح کوي، جوړوي، تنظیموي او د نورو برخو په رابطه چپ پاتې. اسلام د انساني ژوند د ټولو برخو د سمونې په خاطر باندې پروګرام لري، اصلاحات ورته په نظر کې نیولي دي او د سمون لپاره یې تدابیر لري.